سلامونه حوالی کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ کې ناین نیوز په اسټرالیا کې یو راپور خپور کړی دی چې د هغه راپور پر اساس باندې ویل سوي دي چې ایرپاډ چې د اپل کمپنۍ تولیدات همدي د نړۍ تر ټولو قوي او ښه هیډفونونه دي. د دغه هیډفونونو له امله یو کس خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې دغه هیډفونونه ولې خطرناک دي او ولې باید دومره یې موږ استعمال وکړو چې زموږ د ژوند د اخیستلو سبب هم وګرځي. دغه ویډیو کې یو څه مهم خبرې لرم، هیله مند یم چې دا ویډیو خپل د ملګرو سره هم شیر کړئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شو. مخکې له دې چې زه تاسو ته د هیډفونونو په هکله باندې خبرې وکړم، تاسو د هیډفونو په سیستم باندې باید خبرې او پوه شئ چې هیډفونونو په سیستم باندې څه رقم کار کوي. که دلته راسو ګوره چې کله هم تاسو خبرې کوئ په خپل د موبایل سره، خپل په هیډفون کې تاسو خبرې کوئ، دغه ستاسو دغه هیډفون چې دی اوله کې ستاسو غږ کپچر کوي، اخلي، بیا چې دا کپچر کوي دا پروسس کوي او چې دا پروسس کړل دا بیا انکوډینګ کوي. انکوډینګ سره کوم دی؟ انکوډینګ دا دی چې دغه ویو په دې ماشین کې ځي او بیا په 0100100 د په باینري کودونو باندې هاوړي، یعنی د انالوګ د اثر په ډیجیټل ډول باندې هاوړي. چې کله هم دا ډیجیټل سو بیا په همدغه ډول باندې دا هستول کېږي، ترانسمیټ کېږي. چې تاسو نیټورک ده، نیټورک چې شي تاسو موبایل دی، تاسو موبایل هغه بیا برته پروسس کوي، بیا برته تاسو موبایل تاسو ته یو بل نوې غږ هستي چې دا خو یا په واتس اپ کې دی برخوا هغه تاسو رسیو کوئ، یعنی تاسو موبایل رسیږي. چې کله ورسي دا برته ډیکوډ کېږي. ډیکوډ چې څه یعنی څه ډیکوډر بیا د وظیفه دا ده ما خپل وظیفه ما مخابرات وسیله او د زما رشته ده، بیا باینري کود چې دی 01001 دا کودونه چې دي دا بیا برته په ویو باندې بدلي. چې کله هم برته بدل کړو دا برته په پروسس کیږي او برته تاسو ته پلی بیک هغه ژغ یعنی هغه ژغ چې هلته د بل لوري څخه تاسو ته راغلی دی هغه تاسو ته درسیږي. اوس په دې کې ستونزه څه ده؟ دا خو یو نورمال حالت دی، نو ولې خلک وژني؟ ګوره دغه ټوله پروسس چې دی، دا پروسس چې تاسو وینئ دا ټول په همدغه یو وړوکي هیډفون کې کېږي او دغه هیډفون چې هم چې کله هم داسې کېږي دا حدوداً په 2 میگا هرتز باندې دا کار کوي او 2 میگا هرتز فریکانس چې تاسو په غوږ کې دوامداره چلیږي، دا ستاسو پر مغز باندې ډېر تاثیر کوي، دا ستاسو غوږونه خرابوي، دا ستاسو ټول عصبي سیستم له منځه وړي. ښه مثال یې همدغه دی، که تاسو لیدلی واوسئ ډېر خلک کله موبایل هیډفون استعمالي یو وخت ویني دا غوږ یې خوله کړی دی، غوږ یې ګرم راغلی دی، نو د همدې امله چې دا ډېر فریکانسونه دوی تولیدوي. دا په دې خاطر مې دا ویډیو تاسو ته جوړه کړه چې تاسو نن سبا په مارکیټو کې ډېر ارزانه هیډفونونه وایرلس هیډفونونه پیدا کېږي. هغه دا دی چې مثلا په 100 افغاني او په 200 افغاني باندې هم که تاسو لیدلو چې د دې کاپي ماډل چینایي ماډل پیدا کېږي، هغه خو بیخي خطرناکه دي. هغه ستاسو ژوند اخلي، هغه ستاسو آینده خرابوي، ستاسو هر حالت ته خطر رسولی شي. نو د همدې امله زه زیاترو هېوادوالو څخه دا وینا لرم چې کوشش وکړئ د لین والا هیډفون پیدا کړئ. زه خپل د لین والا هیډفون څخه ګټه اخلم او که د لین والا نه لرئ نه اخلئ، بیا که هم اخلئ اصلي ماډل واخلئ او بیا چې اصلي ماډل مو هم واخیستی بیا څه وکړئ، یعنی په 4 ساعته کې 2 ساعته تر 3 ساعته اضافه مه مصرفوئ. که دا تاسو ډېر استعمال کوئ دا ستاسو غوږونه خرابوي. ښه مثال که تاسو په داسې واوسئ په څه موده وړاندې په هند کې هندي ستوری جیجولا هغه هم خپل غوږونه د لاسه ورکړي د هیډفون له امله چې دوی هیډفون ډېر استعمال کړی وي. هماغه هیډفونونه وه چې د خپل غوږونه یعنې د اورېدلو توان د لاسه ورکړی وي او دوی د خلکو خبرې نه اورېدله، نو دا بیا ولاړه بستري شوه. نو تاسو هم چې کله هیډفون اخلئ دا هیډفون امن نه دی، دا هیډفون امن نه دی. یعنې که تاسو وینئ چې دغه ټوله پروسه چې ده دا ډېر خطرناکه پروسه ده. یعنې که تاسو یو د انکوډر څه واوسئ چې دغه ډیجیټل سیستم یعنې انالوګ په ډیجیټل باندې هاوړي، یعنې دا دلته چې کله هم تاسو ډېر خبرې وکړئ تاسو په دغه هیډفون باندې ګوته پرېږدئ هغه ستاسو هیډفون له ګرم کېږي
ځکه چې د انکوډر او ډیکوډر پروسس چې دی دا په ډېر قوي انرژي غواړي او دا انرژي هم چې مصرفوي په انکوډر او ډیکوډر کې مصرفېږي. او ستاسو موبایل وګورئ که شم یو بل مثال تاسو ته درکوم. موبایل مو په لاس کې دی خو په غوږ باندې یې نیسئ خبرې کوئ یو وخت وینئ چې ام ستاسو لاس خوله کړې ده ستاسو لاس ګرم شوی دی ام ستاسو مخ او ستاسو غوږ ګرم شوی دی خوله یې کړې ده. هغه ځکه یې خوله کړې ده چې دلته دغه فریکانسونه حتی اکسیجن هم نه پرېږدي ستاسو د بدن خواته نه رسېږي. یعنی اکسیجن ته لا خطرات جوړېږي. نو د همدې امله دا یو تر ټولو مهمه ویډیو چې زه وایم ما خو په ژوند کې په لومړي ځل باندې که ما یو ښه ویډیو جوړه کړې اوس یې هغه ستاسو دپاره هغه همدغه ویډیو ده. زه هیله مند یم چې نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې جعلي هیډفونونه مه اخلئ. دا ستاسو مغزي سطحې سره مخ یې ستاسو د مرګ سبب کېږي. دغه څو ورځې کې چې په استرالیا کې یو نفر د هیډفون له امله وژل شوی دی. دا ګوره په استرالیا کې چې کله هم یو خبر په نشر کېږي هغه د ساده خبره نه ده چې یو کس وایي چې یاره زه د هیډفون له حاله مړ شوم او هغه دولت ومني. په دې باندې تحقیق کېږي چې تحقیق دی نتیجې ته ورسول چې او دا په رښتیا د دغه سړي د حدرسه مړ شوی دی. بیا وروسته د خبر نشر کېږي. نو د همدې امله دا خبره رښتیا ده. نو تاسو هم کوشش وکړئ د موبایل او د الکترونیکي او ډیجیټلي شیانو څخه لرې واوسئ. ډېر یې مه استعمالوئ چې دا د مرګ خطر لري او ستاسو ژوند سره لوبې کولی شي. په آخر کې څو نقطې زه تاسو ته وایم خلاص بیا ویډیو ختمومه. ګوره که موږ ډیجیټل ساعتونه نن سبا استعمالوو که هغه موبایل استعمالوو که هغه هیډفون استعمالوو که هغه بیا دا نور هیډفونونه چې په غوږ باندې راکښته کوو دا استعمالوو. اوس نن سبا خو بیا بعضې شیان راغلي چې داسې پر تندي پرېږدي هغه وایي تاسو په خوب وړي. په هیڅ صورت باندې دا شیان مه استعمالوئ. دا ستاسو ژوند نه جوړوي. دا ټوله خطرناکه دي. هر هغه څه چې فریکانس خپروي هر هغه څه چې اشي خپروي هغه په هیڅ ډول باندې امن نه دی. هغه ستاسو ژوند لپاره هیڅ ګټه نشي رسولی. که هغه موبایل دی که هغه لپټاپ دی که هغه هیډفون دی که هغه چارجر دی که هغه هر بلا دی د هغه لپاره په احتیاط باندې وشورئ. دا داسې نه دی چې زه نن یوازې د هیډفون خبره وکړم. موبایل هم تاسو خطر لري. آیپاډ هم بالخصوص ماشومان لپاره. ماشومان ته خو ګورئ زه یوه خبره کوم چې ماشومان ته په ژوند دا اجازه مه ورکوي چې هیډفون تر 12 کلنۍ پورې دوی استعمال کړي. یعنې تر 12 کلنۍ باید یو ماشوم په هیڅ ډول باندې وایرلس هیډفونونه استعمال نه کړي ځکه چې دا د دوی لپاره ډېر خطر دی. د دوی مغز لا نوی دی او د رشد په حالت کې دی. د دوی سره ډېر کوشش وکړي چې د دوی مخنیوی باید وشي. او د آیپاډ څخه هم منع کوي. ما خپل اولادونه منع کړي دي. همدا اوس 2 لورکیان مې دي دوی په هیڅ ډول باندې آیپاډونه وګوره ما څو آیپاډونه واخیستله. دا هر آیپاډ چې مې واخیستل د آخر کې دې حالت ته رسېد چې ماتولې یعنې د خپل حساب خرابېده. بیا هم فکر کول چې حالت به سم شي بیا به آیپاډ واخیستی. مګر آخر کې په دې باندې زه پوه شوم چې دا د دوی ژوند تباه کوي او دا ډېر خطرناکه شی دی. او آیپاډونه ورباندې بند کړه. نن یوازې دوی تلویزیون ته ناست یوټیوب کېټس ګوري. نور د یوټیوب کېټس نه بهاخوا نوی هېڅ شی نه لري. او فقط پر 8 بجو د شپې زما اولادونه بیده دي او پر 6 بجو د سهار دوی برته ویښ دي او بیا غرمه خپل خوبونه کوي. په هیڅ ډول باندې ما خپل د دوی تقسیم اوقات خراب کړی نه دی. مېرمن مې خپل مې موږ دواړه په همدغه 2 اولادونه باندې خپل مکمله توجه لرو او په هیڅ ډول باندې دوی ته دا اجازه نه ورکوو چې دوی په هیډفون باندې موبایلونه دواړه هم زما هم ما د مېرمنې په همدې کور کې ایښي ما دواړه اولادونه دغه موبایلو ته لاس نه وروړي نه استعمالوي. ځکه چې موږ په کلکه منع کړي دي چې موبایل ته لاس نه وروړي. دا موبایل ستا نه دی دا ستا لپاره خطر دی. دوی یوازې تلویزیون باندې اخته دي. نور د لوبو شیان ورته ښه پریمانه اخیستي چې وګورئ کور ډک دی. یعنې هره ورځ کې زموږ کور چې وګورئ په چټلي باندې اړولی دی چې دا راوړه چپکه دا راوړه چپکه. موږ هېڅ وخت دا خبره کړې نه ده چې دا کار مه کوه. مګر په بدل کې د موبایل څخه منع کړې د آیپاډ څخه منع کړې ده. پارک ته وړو نور چکرونه ورته ورکوو مګر د آیپاډ او د دې شیانو څخه منع کړې ده. په کور کې هم که راځي او یوازې د ماشومانو هغه یوټیوب کېټس ګوري او د هغه نه بغیر بل شي ته دوی لاسرسی نه لري. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې خپل اولادونه د دې شیانو څخه منع کړئ او د آیپاډ او د آیفون او دې شیانو څخه هم منع کړئ.
دا و د نن ورځې ویډیو علمند یو چې څوم ته راسکړی تر بیا هم په الله سپارم. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.